سلام، له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. یو نارینه او یوه ښځه سعودي عربستان ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور د سرحدي پولیسو له لوري ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغو کسانو غوښتل څه باندې 8 کیلوګرامه شیشه چې د شامپو، کریمو او صابونونو له قطیو سربیره په خپلو کالیو کې ځای پر ځای کړي وو، په یو پرواز کې د سعودي عربستان جدې ښار ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو لا هم پوښتنې روانې دي. په کابل ښار کې 4 تنه د وسلوالې غلاب او چاپولګرۍ په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. دغه کسان تېره ورځ د کابل ښار د 8مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د مسؤل په وینا له یادو کسانو یو کلاشینکوف، 2 لاسي بمونه او یوه چاقو هم ترلاسه شوي دي. 2 انسان تښتونکي په ننګرهار کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه کسان نن سهار د خوږیاڼو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې له یوې وسلې سره یو ځای نیول شوي دي. د نوموړي په وینا یادو کسانو د دغه ولایت په ډیریو انسان تښتونکو پیښو کې لاس درلود. په غزني کې په یو لړنښتو کې 18 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ او نن سهار له غزني ښار سربیره په اندړ، ګیلان او ګیرو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 20 نور طالبان هم له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات اوس هم په ګیلان ولسوالۍ کې روان دي. د لوګر په مرکز کې یو کس د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شکور احمدزی وایي دغه کس چې سردار آغا نومیږي غوښتل د پل علم ښار په دارالمعلمینو سیمه کې دولتي ځمکې لاندې کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د نیول شوي کس یو ورور هم څه موده مخکې د ورته کار په تور نیول شوی و. او د ننګرهار په لعلپورې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای نږدې 200 کیلوګرامه چاودونکي توکي کشف او ترلاسه شول. دغه پټنځای چې د چکنور په چاونۍ سیمه کې موقعیت درلود، تېره ورځ د څرګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي له دغو چاودونکو توکو څخه ماینونه او ځانمرګي واسکټونه جوړیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.